د پښتو د تصوفي ادب تاریخ لومړۍ دوره شیخ متي غوریاخیل ځینې پوهان د پښتو عرفاني افکارو لومړۍ ځلاوې د بیت نیکه په مناجات، د شیخ تمین کاکړ د مینې په بدله او قطب الدین بختیار کاکي په عشقي سندره کې ویني. ښایي دا ومنو چې دغه پاړکي د دغه افکارو ځلاوې لري، خو په منظم او سیستماتیک ډول یو عرفاني فکر پکې نه دی پالل شوی. د پښتو د زړو ادبیاتو په کومو اثارو کې چې په منظم ډول یو عرفاني فکر په خورا هنرمندۍ بیان شوی دی، هغه د شیخ متي خلیل غوریاخیل له مناجاته کوو. د شیخ متي پلار شیخ عباس نومیده او دغه شیخ متي د خپلې زمانې په فرهنګي حلقو کې د مسلطو فکري جریانونو تر اغیز لاندې د خپل باطن او خپل ذهن و ضمیر او زړه د صفایۍ لپاره عرفان ته رجوع وکړه او د خدای پیژندنې پر دې باریکه لارې سفرونه وکړل. د پټې خزانې له مخې شیخ متي د شیخ عباس زوی او پر 623 هجري قمري زیږېدلی و، چې د 15 کالو په عمر په 683 هجري قمري کال د ترنګ پر غاړو وفات شو. د خدای مینه په نامه د کلات په غونډان کې د خپلو اشعارو کتاب بشپړ کړ. دا کتاب پر دې سیمه د مغولو تر حملو پورې موجود و او د شیخ متي پر قبر به پروت و. د پټې خزانې د مؤلف محمد هوتک وینا ده چې شیخ متي په دې کتاب کې هسې اشعار ویلي وو چې زړونه یې ویلول. پټه خزانه د نوموړي په اړه وایي: پر هغه غونډه یعنې کلات هېڅ اوبه نه وې او ډلې پښتانه او اولادونه یې چې په دوبي د ده زیارت ته تلل، د ترنګ له روده به یې اوبه ورسره وړلې. یوه ورځ شیخ محمد زهر د ده مشر زوی د ده په زیارت کې دننه ډېر تږی و. کله یې کتل د متي بابا له قبره سره نږدې اوبه راوغورځېدې او هلته بهان د چینه پیدا سوه. دا اوبه تر اوسه هم بهیږي او زائرین یې څښي. د ده اشعار پر وحدت الوجود بنا دي. د شیخ متي د مناجات یوه برخه دلته وړاندې کېږي: په لویو غرو هم په دښتو کې، په لوی سهار په نیمو شپو کې، په غاړه ږغ او په شپېلو کې، یاد ویرجلي په شپېلو کې، ټول ستا د یار نارې سورې دي، دا ستا مینې نندارې دي، جنډې زرغونې که په بیدیا دي، د بربړنګ خواته په خندا دي، ترنګ چې خړ دی په ژړا دی، دا ټول اغیز د مینې ستا دی، ټوله ښکلل دي ستا له لاسه ای د پاسوالو پاسه، که لمر روښانه مخ یې سپین دی یا د سپوږمیو تندی ورین دی، که غر دی ښکلی پرتمین دی لکه هنداره مخ د سیند دی، ستا د ښکلا د پلوشه ده دا یوه هسک سپکه او هسکه ننداره ده، دلته لوی غرونه زرغونېږي، د ژوند وږمې پکې چلیږي، براوې شاوخوا کړېږي، سترګې لیدو ته هیښیږي. همداسې نور. د شیخ متي رحمه الله د همدې یو لاسته راغلي مناجات مطالعه راڅرګندوي چې د ده په مناجات کې یو عرفاني فکر په نسبي سیستماتیک ډول بیان شوی دی. د شیخ متي دا مناجات لکه څنګه چې استاد حبیبي هم ویلی دی، د پښتو د عرفاني ادبیاتو په سر کې راځي او موږ په خپلو زړو ادبیاتو کې دغسې یو پاړکی نه لرو چې په منظم ډول دې یو عرفاني فکر پاللی وي. د شیخ متي د دې شعر صوفیانه او عرفاني رنګ بیخي منفرد دی. د ده د شعر دا نومونه د جمالیاتي افکارو او نظریاتو ترجماني کوي او کائنات په وجود کې د حسن او جمال ننداره کوي او په مادي دنیا کې معنوي حسن په ګوته کوي. دویم شیخ عیسی مشواڼی د شیخ متي تر پاسني شعر وروسته تر 10مې هجري پیړۍ پورې موږ په خپلو لاسته راغلو پښتنو متفرقو اثارو کې دغسې د عرفاني فکر لرونکي اثار نه لرو، اما په 10مه هجري پیړۍ کې موږ له افغانستان او پښتونخوا نه ډېر لرې د هندوستان په سیمو کې اوسېدلي درې پښتنو شاعران پیژنو چې درې واړو لوی صوفیان، عابدان او زاهدان وو، او کوم اثار چې له دوی څخه راپاتې دي د عرفاني افکارو بیانوونکي دي. له دغو شاعرانو څخه شیخ عیسی مشواڼی د هندوستان په دامله کې اوسېده او د هندوستان د افغان باچا شیرشاه سوري معاصر و. د ژوند زمانه یې د 950 هجري قمري شاوخوا ټاکل شوې ده. ده په پښتو، پارسي او هندي ژبو یو ګډه رساله لیکلې وه چې دا رساله منظومه وه. له دغو درې سرو ژبو څخه د ده د کلام نومونه، مخزن افغاني او نورو کتابونو اخیستې ده. په دغه نومونو کې یو 3 بیتیزه کوچنۍ پښتو غزله هم شته. پټه خزانه د ده په اړه لیکي: هسې نقل کا خواجه نعمت الله هروي نوري په مخزن افغاني کې چې په دوران د جهانګیر پادشاه یې وکښلي. شیخ عیسی په قوم مشواڼی و او په دامله یې سکونت کا او د شیرشاه سوري په دوران کې ژوندی و. هسې وایي چې شیرشاه ته خلکو وویل چې عیسی شراب خوري کا. شیرشاه خلک وګمارل چې ولاړ شي او د شیخ شراب وویني. چې راغلل شیخ په خپل کور کې ناست او صراحي و، پیاله ورته پراته وو، خواړه یې. د پادشاه سړی چې راغی ویل ای شیخه په دې پیاله کې څه خورې؟ شیخ ویل راسه ته هم وخوره. سړي چې صراحي کوږ کړ، په پیاله کې شیدې راوتې سوې، ولاړ او دغه حقیقت یې پاچا ته بیان کړ. نعمت الله کښلی دي چې شیخ عیسی رحمه الله
لوی ولی او د خدای جل جلاله په توحید کې ښه شعرونه او په پښتو او فارسي او هندي ویلي. د پښتو یو شعر یې دا دی: په خپله کار کړې خپله انکار کړې، که بادار یې که مې خوار کړې، ته خو قادر یې په صفتونو که مې نور کړې کله مې نار کړې. عیسی حیران دی په دې شیونو، کله مې یار کړې کله اغیار کړې. د ده له دغو څو محدودو بیتونو څخه موږ ته عیسی میشواڼی د یو پاخه صوفي په بڼه څرګندیږي، او دا چې په کومه شیوه وینا کوي. د ده د وینا طرز د حضرت خواجه عبدالله انصاري رحمه الله پر پیر هرات مناجاتو نږدېوالی ښیي. دریم شیخ علي سرور لودي. تر شیخ عیسی وروسته د هند په سیمو کې بل اوسېدلی عارف شاعر شیخ علي سرور لودي دی، چې دی هم د 19مې هجري پیړۍ په دوران کې د ملتان په قهرونو نومي سیمه کې اوسېده، او استاد حبیبي د ژوند زمانه 960 هجري قمري حدود ټاکلي دي. د مریدانو یو حلقه درلوده، او پر دې سربیره به خلکو د دینی او عرفاني مسایلو د حل په برخه کې د ته رجوع کوله. پټه خزانه یې په اړه لیکي. په تحفة صالح کې هسې راوړي چې شیخ علي سرور شاهو خیل لودي چې د هندوستان په ملتان کې ډیره وه او خاوند و د کراماتو او خوراقو، چې خلکو به هر کله ځینې لیدل. په مخزن افغاني کې هم نعمت الله هسې وایي چې شیخ لوی کرامات ښکاره کړل او خلک په وګرهېدل. په تحفة صالح کې راوړي چې شیخ به په خپلو مریدانو ته هدایت کا او وعظونه او د سوالو ځوابونه به یې ویل او د تصوف مشکلات به یې حل کول. پټې خزانې له تحفة صالح نه علي سرور لودي یو غزل راخیستی: او محبت پیاله مې نوش کړه په مجاز کې، د حق نور وینم په سترګو د یاس کې. درست وطن راته دریاب شو بې دینه، دید مې نشي مګر خدای مې سبب ساز کی. که زه مړ شم هم له ګوره کړم سر پورته، ناګهان چې مې دلبره پورته آواز کی. که مې سر غوڅ د رقیب په تیره تیغ سي، هم به ځم که د دلبر غوښت په مهرو ناز کی. زه ویار مداما ناست و یو له بله، پر غماز دی باری کاڼې د غم ساز کی. ګران بیلتون به د هغو میونه وینه، چې تل ناست وي په خلوت کې سر اسناس کی. ای سروره غمازان سو بې حسابه، پاک الله دې صورت تش بې مغزه پیاز کی. څلورم شیخ بستان بړیڅ. پلار یې محمد اکرم نومیده او د ښوراوک له بړیڅانو څخه و. په ځوانۍ کې هندوستان ته ولاړ او د دغه هیواد په سمانه نومي ځای کې اوسېده. ده د بوستان اولیا په نامه یو کتاب هم لیکلی و، چې د پټې خزانې مؤلف ترې ځینې آثار اخیستي دي. د مخزن افغاني مؤلف وایي چې شیخ بستان د خاص شور او درد خاوند و. هره ورځ به یې 15 پارې قرآن کریم تلاوت کاوه او پښتو اشعار به یې په خورا جذبه او شور ویل. د مخزن افغاني مؤلف نعمت الله هروي د ګوح په بحري سفر کې 1.5 کال د شیخ بستان بړیڅ ملګری و. شیخ د 1002 قمري هجري کال د ربیع ثاني په 2مه نیټه د ګجرات په احمد آباد کې وفات شو او د هغه ځای د غرباو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ده یو له شوره ډک او د ده له عرفاني جمال سره برابره یوه خوندوره بدله د پټې خزانې مؤلف په خپل کتاب کې راخیستې ده. اوښکې مې څاڅي په ګریوان یو وار نظر که پر ما، راسه گذر که پر ما. د مینې اور دې زما زړه کې ورید په انګار کې نه، ښې تار و نار کې نه. خود به ویلېږم چې مې زړه پر تا مفتون کې نه، ځان مې زبون که نه. اوښکې مې څاڅي پر ګریوان یو وار نظر که پر ما، راسه گذر که پر ما. وکه نظر زما پر حال چې پروت رنځور یم تل، په اور جلبل یم تل. اوښکې مې څاڅي پر ګریوان یو وار نظر که پر ما، راسه گذر که پر ما. که درد سوز تل نارې او غلبلې وهمه، کرګې سورې وهمه. یو آن مې چیرته نه آرام نه ټینګاونه وینم، نه راحت کړونه وینم. څه چې شیخ بستان بړیڅ په دې بدله کې بیان کړي دي، هغه د عرفان او عارفانو په مشرب کې موجود حال دي، چې صوفیان کله کله د وصل په وخت کې له آینده هجرانه ویریږي او تل د سوز په حال کې وي. په دغه بدله کې چې کوم درد، سوز او شور او جذبه شته، هغه د شیخ بستان بړیڅ له هغه حال سره سمون لري چې د مخزن مؤلف د ده په احوالو کې بیان کړي دي. استاد حبیبي د پټې خزانې په متعلقاتو کې د نعمت الله هروي په حواله د بستان بړیڅ د ژوند احوال ښه تراخلي لیکي، چې په یوه بحري سفر کې یوه شپه د توپان شور شو، خلکو له ژوند لاس مینځلی و او خدای ته په زارۍ وو. ما نعمت الله هروي ورته وویل چې د مرستې وخت د شیخ نرۍ مسکا وکړه، ویې ویل ویرېږه مه، هېڅ نشته. له دې سره توپان ودرېد او کښتۍ بچ شوه. بیا یې د ګجرات په احمد آباد کې راته یوه ورځ وویل چې زما ژوند ختم دی. همغه وه چې اسهال پرې ولګېد او ومړ. پنځم شیخ محمد صالح الکوزی. پر یادو شوو عارفانو شاعرانو سربیره بل شاعر چې د کندهار په سیمو کې تیر شوی دی
هغه شیخ محمد صالح الکوزی نومیږي. دا شیخ د پټې خزانې په روایت د جلدک په سیمو کې اوسېده. ډېر عابد او عالم سړی و. خپل وخت یې طالبانو ته په تدریس تېراوه او خلکو ته به یې د سمې لارې ښوونه کوله. مرحوم استاد حبیبي د پښتو ادبیاتو تاریخ کې د ژوند زمانه 1000 هجري قمري شاوخوا ټاکلې ده او دا یې ویلي دي چې دی به د 10مې هجري پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې زیږېدلی وي، ځکه د 11مې په اوایلو کې په سیمه کې د ده شهرت او علمیت اوازې خپرې وې. پټه خزانه د نوموړي په اړه لیکي. نقل دی چې شابیک خان قندهار صوبهدار شیخ محمد صالح وغوښت چې کابل ته ولاړ سي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکړه. شیخ محمد صالح ورته وکړل چې ماله تمه د عزت نسته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ماته راسي، نه چې زه ولاړ سم دنیا پسې. که زما عزت غواړې ما پرېږده او په دنیا پسې مه مسافر کوه. چې دغه غلط ورسېده. شابیک خان وویل زما هم ستا عزت مقصود و نه بې عزتي. پټې خزانې د ده د 2 غزلې د ملا الله یار د طلعت صالح په بنسټ اخیستې دي. او د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت ببلې د نور چا وړم. چې اشنا د شپې ناڅاپه په لاس کښېوت، روښان زه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. پر دنیا کې تجارت څوک د دنیا کې، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. د لیلا لیدل د رب په بهانه نه کې، خزانه که د کل جهان په شا وړم. دا لوړه غزله شیخ محمد صالح د کندهار د هغه وخت د صوبهدار شابیک د غوښتنې په ځواب کې لیکلې او ورلېږلې وه. د ده په لوړه غزله کې یو ډول عارفانه استغنا لیدل کېږي او د کوم عشق یادونه چې ده کړې ده هغه د ده له حال سره سمه الهي عشق دی چې د ټولو صوفیانو زړونه پرې ښاد دي. د ده بله غزله هم له دغسې عشقه بیان لري چې په زړه یې غشی څرخ سي د چشمانو، روغ به نه سي په دعاو د طبیبانو. چې نور تن له رنځه خلاص په زړونو رنځور وي، دا د زړه دارو جوړ نه کړه حکیمانو. د لومړۍ ادبي دورې د تصوفي ځانګړنې. د دغو صوفیانو منظم او ډېر اثار زموږ په واک کې نشته. یوازې د پخوانیو مورخانو د لیکنو او د دوی د خپلو اثارو له مخې دومره ویلی شو چې دغه کسان عارفان وو او له دغې پوهې خبر او په دې لاره روان وو. څرنګه چې پر دغه مهال تصوف پښتو ادب ته نوی راننوتی و، نو لا ډېر پیچلی شوی نه و او نه یې د روښانیانو غوندې پیچلي او درنې تصوفي تجربې لرلې چې پیچلي تصوفي اصطلاحات یې ورته کارولي وای. د دغه مهال تصوف او تصوفي ادب کله دومره ساده شي چې که پټې خزانې او نورو اثارو د دغو صوفیانو ژوند پیښې راخیستې نه وای، ښایي په چا صوفیانو نه وای بللي. په دې توګه د لومړۍ دورې تصوف د رحمان بابا د تصوف غوندې فطري تصوف دی او له تکلف او سختو تصوفي کلمو پاک دی، ځکه چې پر دغه مهال تصوف پښتو ادب ته نوی راننوتی او لا کوچنی و او د دویمې ادبي دورې د صوفیانه تجربو غوندې تجربې لا نه وې کړي. خو د دې دورې خپل ادبي ارزښت ساتلی او تصوف په ښکلې ساده هنري ژبه وړاندې کړی دی. د دې خبرې د اثبات لپاره د شیخ متي دا څو بیته ولولئ. که لمر روښانه مخ یې سپین دی، یا د سپوږمیو تندی ورین دی. که غر دی ښکلی پرتمین دی، لکه هنداره مخ د سیند دی. ستا د ښکلا د پلوشه ده، دا یوه سپکه ننداره ده. دلته لوی غرونه زرغونېږي، د ژوند وږمې پکې چلیږي. براوې شاوخوا کړېږي، سترګې لیدو ته ښېږي. لویه خونده ټوله ته تل د نړۍ په ښکلېدی. بل موږ د دې دورې صوفیانو د راوروسته صوفیانو غوندې په زغرده د وحدت الشهود او وحدت الوجود پر ډلګۍ نشو ویشلی، ځکه د شیخ متي له شعري بېلګې پرته تصوف شعرونه دا رنګ بوی نه لري او نه یې دومره ژور پرمختګ کوي. دویمه دوره روښاني تصوف او پلویان یې. 14مه میلادي پېړۍ په پښتونخوا کې او سیمه کې د سیاسي بحرانونو او اوښتونونو، پاڅونونو، کشمکشونو، بادشاهګیریو، تخت لیږدېدنو او تخت لیږدونو پېړۍ وه. همداراز په همدې پېړۍ کې هم مذهبي تحریکونو، بدعتونو، نوښتونو او مذهبي ډلبازۍ یون نوی زور او شور موندلی و. همدا مهال په هندوستان کې د لودي پښتنو د دویمې پاچاهۍ په وروستیو کلونو کې د پنجاب په جلندهر کې د اورمړو افغانو په یوه روحاني کورنۍ کې یوه ماشوم نړۍ ته سترګې پرانیستې چې کورنۍ نوم یې د بایزید نوم پرې کېښود. د روښان اورمړ درنه علمي کورنۍ د وزیرستان په کاڼي ګرام کې اوسېده، خو دوی د تجارت په سلسله کې تر افغانستان او هندوستان تګ راتګ درلود او له همدې کبله د دې کورنۍ ځینې غړي د هندوستان په جلندهر کې هم استوګن شوي وو. یو وخت چې د بایزید نیکه شیخ محمد جلندهر ته تللی و، د خپل ورور لور یې خپل زوی ته وکړه. ایمنۍ
یمنه یوه لور راوړه او بیا یې میړه ومړ. د شیخ محمد بل زوی چې د ورور له مړینې خبر شو جالندهر ته لاړ او د ورور کونډه یې ځان ته نکاح کړه. د په کاڼي ګرم کې بل ښځه هم درلوده. د ښاغلي قلندر د نوي تحقیق له مخې د عبدالله او یمنې تر واده وروسته پر 1925 یا 26 هجري قمري کال کې بایزید په جالندهر کې وزیږید. بایزید لا 9 کلن ماشوم و چې د لودیانو دویمه پاچاهي په 1932 هجري قمري کال د بابر مغولو له لاسه چپه شوه او بایزید په خپله لیدل چې د افغانانو سره یرغلګرو لښکرو څه کول. ښځې او ماشومان یې ووژل. بایزید په دغسې یو حالت کې له هندوروه ته راغی او په خپل پلرني ټاټوبي د وزیرستان په کاڼي ګرم کې یې له خپل پلار قاضي عبدالله سره ژوند پیل کړ. په کاڼي ګرم کې د قاضي عبدالله د دوو ښځو ترمنځ د بنتوب ګزاره سخته شوه. خبره شخړو او جګړو ته ورسېده. عبدالله مجبور شو یمنه یې بیرته طلاقه کړه او هغه جالندهر ته د خپل پلار کره ولاړه. بدبخته بایزید چې تر اوسه له مور سره بې پلاره ژوند کړی و اوس له پلاره سره بې موره میرې ته پاتې شو. وایي چې کله بایزید لوی شو نو د میرې سلوک ورسره ښه نه و. په ده به یې زیات کارونه کول. قاضي عبدالله بایزید او د خپلې بلې ښځې فاطمې زوی یعقوب دواړه خپل شاګرد ملا پاینده محمد ته په سبق کېنول. بایزید د خپل د خداداد ذکاوت په وجه له خپل ورور نه ډېر وړاندې د حالنامې له مطالعې څرګندېږي چې بایزید له کوچنیوالي د یو متشبث فکر خاوند و او ذهني بیداري ورسره مله وه. میرې خپل زوی یعقوب سبق ته نیولی و او په بایزید به یې ډېر وخت د کور کارونه کول، خو بیا یې هم له قرآن عظیم ختم کړ. نوموړي د دودیزې زده کړې له خپل پلار او ملا پاینده نه تر یو ځایه وکړې. تر دې وروسته یې غوښتل چې خپل نفس پاک او خپل زړه په الهي نور روڼ کړي او د دې لپاره یې د خواجه اسماعیل مرید خپلوله، خو پلار ورسره ومنل او بایزید په خپل سر ریاضیات پیل کړ. ریاضیات وګاله او بیا د پیرۍ درجې ته ورسید. بیلابیل ځایونو ته یې سفرونه وکړل او د خپلې طریقې تبلیغ یې پیل کړ. د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې پرې ډېر خلک راټول شول او دی د پیر په توګه ومانه. نوموړي د خپلې تصوفي طریقې د خپراوي لپاره خپل مریدان هم بیلابیلو ځایونو او واکمنیو ته لیږلي دي. دولت یې له خپل سراط توحید سره واکمن جلال الدین او یوسف چې له فخر طالبین نومي رسالې سره د بدخشان مشر میرزا سلیمان ته ولېږه. د روحاني پیر په حلقه کې نارینه او ښځې دواړه وي. د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د روحاني تصوف خپراوي سیمه ییز پیران او ملکان وویرول. ملک حبیب لومړی د پېښور حاکم ته له پیروخانه سره سر وټکاوه چې څه ونه شول، نو بیا یې د میرزا حکیم وزیرانو ته د پیسو ورکړه ومنله، خو میرزا حکیم بایزید کابل ته ورغوښت او قاضي خان ته یې وروسپاره چې ښه بد یې معلوم کړي. قاضي خان خلک وایي چې ته ځان ته مهدي وایي، بایزید زه ځان ته هادي وایم، خو حاسدانو له هادي نه مهدي او له ولي نه نبي جوړ کړی دی. قاضي خان دوی وایي چې ته دعوه لرې چې زه وحي در باندې راځي. نه، ماته الهام کېږي او د غیب ندا اورم. قاضي خان ته د الهام، وسوسې او رحماني غږ او شیطاني غږ ترمنځ توپیر څنګه کوي؟ بایزید که د قرآن کریم، حدیث او مشایخو له ویناوو سره سم و، الهام او که نه وسوسه او شیطاني غږ دی. قاضي خان خلک وایي چې ته دعوه لرې چې پر تا باندې د وحي له لارې یو کتاب نازل شوی دی چې 40 موضوعات لري. بایزید دا د حاسدانو وینا ده. زه وایم لوی خدای د الهام له لارې زما په زړه کې حدیث القا کړی چې خیر البیان نومیږي او 40 موضوعات لري. بیا یې ترې یوې لړ فقهي مسایل هم وپوښتل. قاضي خان باید له ځان سره میرزا حکیم ته بوت او ورته ویل چې بایزید نیک سړی دی او چې څوک یې لاسنیوی وکړي نو د معرفت لار به ومومي او صحیح توحید به حاصل کړي. بایزید بیرته پېښور ته راغی او خپله دنده یې وغځوله. په دې وخت کې دلته یو کاروان لوټ شو او مغولو پر هغه کلي ناتار جوړ کړل او له تالانګرو سره د کوچنیانو او ښځو په وژلو هم لاس پورې کړل او پاتې ښځې، ماشومان او نر یې له ځان سره بوتل. بایزید میرزا حکیم ته ولیکل چې د دې کاروان لوټونکي وژل شوي ښځې او ماشومان یې څه ګناه لري، په کار ده خوشې شي. میرزا حکیم د وزیرانو په لاسمه لښکر ور واستاوه، خو بایزید له پېښوره ټوټي ته ولاړ. مغولي لښکر هلته هم ورغی او دا یې محاصره کړ. بایزید او پلویانو یې په نره جګړه وکړه او مغولي لښکر یې مات کړل چې دې ځای ته یې بیا آغازپور ووایه او د دې جګړې ګډونوالو روښانیان آغازپوریان وبلل. د دې ځای سره پیر روښان جنګونو ته وتپل شو او هغه خوځښت چې د پښتنو د سمکي او اصلاح لپاره د تصوف لار نیولې وه او یو تصوفي ښوونځی وه، په جګړه ییزه او سیاسي مبارزه واوښته. پیر روښان د حالنامې د روایت پر بنسټ آغازپور له جنګ نه
دوه نیم کاله وروسته وفات شو. د غازپور د جنگ نیټه د خیرالبیان د حیدرآباد دکن سالار جنگ د میوزیم له نسخې 983 کال راوځي. نو په دې حساب بایزید روښان د 915 کال په اوږدو کې ومړ. د بایزید تر مړینې وروسته د ده بله کړۍ ډیوه مړه نه شوه. د بله کړې ډیوه مړه نه شوه، بلکې د ده اولادې او پیروانو د تصوفي دود او فکر نور هم پراخ کړ او مغولو ته یې تر ډیره د سر په کاسه کې اوبه ورکړې. خو وروسته یې بیا ورته پر کرښه سر کېښود او مغولي واکمني ومنله. پیروز خان د خپل تصوف د خپراوي لپاره بېلابېل اثار هم لیکلي دي چې زیاتره یې تصوفي دي. لومړی صراط التوحید دا په عربي او پارسي لیکل شوی دی او د بایزید د کوچنیوالي احوال، د دعوت خبرې واکمنو ته، درې نصیحته، د توبې اصول، د کامل پیر ځانګړنې او د تصوفي لارې مقامونه رانغاړي. دا کتاب په پېښور کې چاپ شوی دی. مقصود المؤمنین دا یې د خپل زوی شیخ عمر په غوښتنه په عربي لیکلی دی. 21 څپرکي لري چې د روحاني تصوف اصول او مقامونه شنني. دریم فخر طالبین نوم په حالنامه کې راغلی دی خو لا پیدا شوی نه دی. پنځم خیرالبیان د بایزید مهم کتاب دی چې په څلورو ژبو عربي، پښتو، فارسي او هندي لیکلی دی. دا کتاب 40 بابه لري چې عقاید، شرعي احکام، عرفاني او اخلاقي بحثونه، فقهي مسایل او نور پکې راغلي دي. مخکې ویل کېده چې خیرالبیان په مسجع نثر لیکل شوی، خو استاد رشاد د خپلو څېړنو په مرسته د دغه کتاب ځینې برخې نظم ثابتې کړې او ویلي دي چې که ټول نه وي نو یوه برخه خو یې هرومرو نظم ده. پر دې سربیره د خیرالبیان نثر هنري ارزښت نه لري، یوازې شننې دي چې زیاتره جملې د ناګهان، ادمیان، مقام او داسې نورو په څېر په کلمو پای شوي دي. د تصوفي پلوه د پیروز خان د نظر ښکارندویي کوي. د خیرالبیان یوه ټوټه دا د مرګ به ورشي و سړي ته ناګهان نشته په دنیا کې د سړي تل تر تله مقام. ګوره د دغې زمانې ادمیان غواړي دنیا او هر څه پکې دي مشغول دي. ډېر ادمیان ځینې په کرلو یا په زرګانۍ یا په پونګلۍ. د بایزید روښان تصوفي او روحاني لار د اسلامي عرفان د وحدت الشهود په پیروۍ جوړه شوې ده چې کله کله د وحدت الوجود خواته کږون ښیي. بایزید خدای ته ورسېدو او د تصوفي ښکلا د خپلوۍ په موخه یې د یوه مرید لپاره لاندې مقامونه او صفتونه ټاکلي دي چې دې کار روحاني تصوف له نورو تصوفي ډلو او طریقو بیل کړی دی. د روحاني تصوف لاروی چې دا مقامونه ووهي او دا صفتونه خپل کړي نو هر عرفاني کشف او انکشاف لیدای شي. د شریعت مقام په دې مقام کې به سالک د 5 بناو خپل خیال ساتي. په خبرو او کړنو کې به د پیغمبرانو پلونو پلک دي. رښتیا وینا، له غیبت، دروغ او فحشا او مبالغو ځان ساتل او په خبرو کې احتیاط کول پر ده لازم دي. او بل مقام ته د رسیدو لپاره د دې مقام د آدابو درناوی اړین دی. د شریعت مقام کې به سالک د 5 بناو پابندي کوي. علي محمد مخلص وایي شریعت ثابت کلام د پیغمبر شاروخان یار په ثابت کلام بلند دی چې بنیاد د شریعت محکم نه وي د عرفان دی عمارت باندې حراس دی. د ارزاني خیوش کې د کلیات په سریزه کې راغلي چې پیروز خان د پیغمبرانو خبرو ته شریعت وایي. د پیغمبر د سنتو پیروي کول شریعت دی. یعنی دې مقام کې به مرید 5 بناوې خپلوي او عمل به پرې کوي او له هر ډول بدیو نه به ځان ژغوري. ارزواني وایي شریعت د نبی گفت دی، حقیقت پکې نهضت دی. ته طلب د مقصود وکه څو دا روح در سره جفت دی. دویم د طریقت مقام. په دې مقام کې به سالک هڅه کوي چې په ځان کې د پیغمبرانو اعمال او د پرښتو اوصاف پیدا کړي. د نفس غوښتنې پرېږدي او د زړه په پاکوالي او تزکیه بوخت شي چې د لمانځنې یعنې عبادت نه د پرښتو غوندې خوند واخلي. په دې مقام کې به د فرایضو د ادا ترڅنګ د نفل خیال هم ساتي. سخاوت به کوي او د کامل پیر خبره به مني، ځکه چې د طریقت لار بې پیره یا د ناقص پیر په لارښوونه نه وهل کېږي. د دې خبرې د پخلي لپاره د خیرالبیان د آر متن څو کرښې او بایزید د طریقت زده او چار وکښه. زده او چار د طریقت د شریعت زده له چار به د پیر د آدمیان. بیا لیکي او بایزید زر طریقت ور و هغه ته پرانیزم چې د شریعت په علم چار کا. د هغه پس وته د طریقت پوهه ور وبخم چې د حقیقت ورهي غوته پرانیزم چې د طریقت په علم چار کا. دغه پس یې د حقیقت له پوهې خبر کړم. د معرفت ور وهي غوته پرانیزم چې د حقیقت په علم چار کا. دغه پس د
دیګانګۍ پیژندګلي روح معیان مخلص وایي دا منزل د طریقت دی د مرسل افعال طاعت دی د آر بس په صفت بد پاڅي شیناجي له بطالته د طریقت په مقام کې باید سالک په خپل ځان کې د پرښتو خصوصیات پیدا کړي خو ارزاني خېژ کې په کلیاتو کې بیا طریقت مقام داسې راپېژني چې پیر روښان شریعت د پیغمبرانو گفتار او طریقت ته د پیغمبرانو لار ویلې ده یعنې سالک دلته د پیغمبرانو پیروي د زړه او روح په امر کار کوي په طریقت کې ویل شوي دي چې دلته سالک ریاضت او کړاو کوي چې خپل زړه د نفس او شیطان له نغوتو وژغوري روحاني پاکي ترلاسه کړي او روحاني قوت حاصل کړي ارزاني د روحاني تصوف د دې پړاو په اړه وایي طریقت د نبي لار ده دا د لږ جوي اختیار ده چې مقصود لره بزینه د هغه طالب سینګار د مشقت پیاله ترخه ده دا په ریاضت پخه ده که دې دا پیاله کړه نوشه شا نږدې دا ستا څخه ده دریم د حقیقت مقام په دې مقام کې به سالک په ځان کې د پیغمبرانو خویونه پیدا کوي تل به پټ ذکر کوي له شک نه به ځان ساتي د باطن پاکي او د یقین صفتونه موندل د دې مقام ځانګړنې دي پټ ذکر د بایزید په طریقه کې ډېر اهمیت لري چې پر مریدانو یې دې ذکر ځانګړنې اغیز هم د یاددنې دی دولت لوانی وایي د خفي ذکر تاثیر یې زورور دی د ذاکر د زړه پرې لرې شي رنګونه او ارزاني وایي دا زحمت به لري نه کړي بې کامه رهنمایه دی به ذکر خفي درکړي په هر دم پرې مولا ستایه نو پټ ذکر د دې مقام بنسټي توکي دي ځکه سالک د خفي ذکر له امله د باطن پاکي مومي همدارنګه د ارزاني خویش کې په کلیات کې راغلي دي چې د روحاني مسلک د حقیقت مقام کې سالک یو سا هم به د خدای جل له یاده نه اخلي په دې مقام کې سالک تل خفي ذکر کوي حقیقت ګمان پرې ښودنه د باور ترلاسي او د زړه د پاکي موندنه ده مخلص وایي حقیقت زاهد ذاکر دی چې لغیر کل طاهر دی چې نفي غیر غوڅ کړه د نفي لا فاصلته دا منزل د حقیقت دی د نبیو ښه حالت دی په حشر به له عیسی شي دی ناجي شي له غفلته څلورم د معرفت مقام دا د انبیاو د راز مقام د سالک چې دې مقام ته ورسیږي نو د زړه په سترګو حق ویني او په هر څه کې ورته د الهي ذات ځلا برېښي په دې مقام کې بویا سالک له لاندې څلورو لویو تېروتنو او ګناهونو ځان وساتي نفسیات دویم حرص شهوت طمع په خیر البیان کې د معرفت دې بیان تر سرلیک لاندې راغلي دي او بایزید اوښه زده او چار د معرفت ګوره زده او چار د معرفت د حقیقت له زده او چار به د په آدمیان ګوره په معرفت کې مقام د قربت وصلت وحدت سکونت دی په تا دې وی اعلام او عارف واجد مقرب واصل موجد مسکین وي عیان د معرفت په مقام کې سالک د حق دیدار ته رسیږي مخلص وایي چې پټګنج د معرفت یې په لاس کښېوت په ازل و د مخلص بخره فیروزه چې جلوه د معرفت پرې باندې وشوه د عارفو زړه ښایسته شو له نوروزه د ارزاني خویش کې د کلیات په سریزه کې راغلي چې د پیر روښان په اند په معرفت کې د سالک زړه سترګې وغږیږي په هر لوري د یو ذات پلوشه او هر شی په حقیقت وجود سره وویني پنځم د قربت مقام دا او تر دې وروسته درې مقامونه د معرفت غوږونه او تفصیل دي په دې پړاو کې د سالک غوږونه د حق اواز رسي او یوازې د حق اواز د مخلوقاتو هر ډول غوږونو ته ورته د حق ثنا ښکاري د سما په خوند هم پوه شي او هغه هم ورته د خدای له تسبیح برېښي مخلص وایي د دې زړه د غوږ پرده به دې شي لرې که د هو تسبیحات ونه غوږې له چنګه چې فهم په تسبیح د هر آواز وي و عارف د هر آواز بانګ نماز شي د ارزاني د کلیاتو په 115 مخ کې راځي چې قربت د روحاني تصوف پنځم مقام دی او د سیر له پلوه لومړی سیر دی په قربت کې د خدای جل له د نږدېوالي یو ډول کیفیت وي دلته عارف ته یو ذات پر هر شي محیط ښکاري او عارف ته هر شي په آواز کې د الله جل له تسبیح اوري ارزاني وایي دا قربت یې نزدیکي د دل کلي ده چې و حق ورته نږدې شه بینایي یې ده لیده شي چې د دل په دنیا بینا شي د زړه غوږ به یې شنوا شي هر آواز چې پیدا کېږي دی د نغوتې په نوا شي شپږم د وصلت مقام په دې مقام کې سالک خپل انساني صفتونه او ځان هیر کړي لیدل اورېدل لمس تګ هر څه د حق تعالی په ذات او ارادې پورې تړلي وي بې له څښتنه بل هېڅ شی نه ویني
خو په دې مقام کې لا خپله هستي نه وي ورکه کړې. خو د ارزاني په کلیاتو کې بیا داسې نه ده چې په وصلت کې د واصل خپله هستي له منځه تللې وي، د وجود ګمان یې نیست شوی وي او د یقین په رڼا یوه هستي په یوې هستۍ سره ویني. د روحاني تصوف د دې شپږم مقام او دریم سیر سالک واصل بلل کېږي. د واصل ټولې چارې او ویناوې د حق د پیوستون له برکته وي. سالک د وصلت په مقام کې د حق تعالی له ذات نه پرته بل څه نه ویني. مخلص وایي په هیڅ لور حق به بیا نه مومي، بې ځانه په طلب یې که ډېر ستړی شي له تګه، نخن اقرب الیک پیغام واوره، حق به ذات صفات نږدې دی له شرګه. اووم د وحدت مقام. په دې مقام کې سالک خپل هستي هم له منځه یوسي، بشري صفتونه یې ختم شي او د ربوبیت په اوصافو ژوندی شي. د خپلې هستۍ احساس هم پټ شرک ګڼي. په دې مقام کې دی له شرک نه هم خلاص وي. د پښتو ادبیاتو تاریخ وایي چې په وصلت کې نه بلکې په دې مقام سالک خپله هستي فنا کوي. وحدت د روحاني تصوف دریم سیر او اووم مقام دی. دا مقام د روحانیانو لوړتیا یعنې عروج له پلوه تر ټولو لوړ مقام دی. په وصلت کې سالک خپل وجود دی او ذات له وجود ګڼي. د هر شي وجود ورته یو وجود ښکاري، خو په وحدت کې حق په حق ویني او پیژني. دلته هر شی حق ویني. مخلص وایي د مخلص په زړه د ذات تجلی وشوه، د مقصود څیره یې ولیده حضوره. پر مخلص د بایزید مسکین نظر وه چې زړه شه د توحید د در خریته. اتم د سکونت مقام. په دې مقام کې د سالک روح هوسایي مومي. غوږونه یې د حرامو له اورېدو، سترګې یې د حرامو له لیدو، پوزه یې د حرامو له بویولو بچ وي. یعنې بې له خدای نه بل د هېڅ څیز احساس ورسره نه وي او بدن یې چې په ښکاره هر څه کوي اغېز یې روح ته نه رسي. لکه چې دلته سالک ته حکم دا دی چې تر مرګ نه مخکې ځان ووژني، دغسې د ده روح په دې دنیا کې د بدن له قیده آزاد شي، بدن خوځنده او روح ساکن وي. مخلص وایي موحد به یې له لاسه نه پرې باسي، شریعت د موحد د مخ رویمال دی. د ارزاني په کلیاتو کې د دې مقام یادونه داسې شوې ده چې سکونت روحاني تصوف تر ټولو وروستی مقام دی. او موحد عارف چې د وحدت له فنا حالت نه راشي، نو دې ته د بقا بالله، بقا بعد الفنا، تخلق وا باخلاق الله مقام وي، چې د سکونت مقام د مترادفې اصطلاحګانې دي. د سکونت مقام یا درجه د روحاني تصوف په نصاب کې د یو داسې مسکین مقام وي چې د نبي علیه السلام په امت کې د لوړ ارزښت څښتن وي. دا مسکین د خپل وخت امام، صاحب زمان، قطب او کمال پیرو وي. دته په روحاني توګه په یو حقاني وجود ورکړی شوی وي، روح یې سکون او آرام موندلی وي، خو د خوی او جسم له پلوه د خدای له مخلوق سره ګډ وي او په شریعت مکلف او داعي وي. د همدې وروستي مقام له امله بایزید ځان د مسکین ویل، چې معنا یې د سکونت په اړه د رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا ده چې جوړ ای الله مسکین مې ژوندی لري، مسکین مې مړ کړي او د مسکینانو په ټولي کې مې بیا ژوندی کړي. د دې اتو مقاماتو په اړه د روحاني لارې پیرو او د پیروخان مرید ارزاني خویشکی وایي شریعت ته، طریقت ته، حقیقت ته، معرفت ته، هر چې دا څلور یې خپل کړل د بابا آدم پر پت دی، بل قربت، بل وصلیت دی، بل وحدت، بل سکونت دی. څوک چې د بایزید طریقت په لار روانیږي نو بایزید ورته له دې اتو مقامونو سره اووه صفتونه هم ټاکلي دي چې د روحاني لارې پیرو باید پرې سمبال وي. له حرامو دې ځان وژغوري، دویم اسراف دې نه کوي، لږ دې خوري او لږ دې څښي، دریم خبرې دې لږ او په نرمۍ کوي او بدې خبرې دې نه کوي، څلورم خوب دې لږ کوي، په خوب او ویښه دې خدای جل جلاله یاد ساتي، پنځم له نیکانو سره دې ناسته پاسته کوي او له بدانو دې لرې ګرځي، شپږم لوی خدای جل جلاله دې تل پټ یادوي، اووم لوی خدای جلاله په یووالي پیژني او تل دې یاد ساتي. که څه هم چې دا اته مقامونه او اووه صفتونه د بایزید د صوفیانه لارې بنسټیز توکي دي، خو پر دې سربیره د الله ځینې نور شرایط او اذکار هم لري. د پیروخان د جګړې، ییزې او سیاسي مبارزې په څیر د ده تصوفي لار هم د ده ملګرو او پیروانو ښه په خوند وساتله او د پیروخان تصوفي مفکوره یې یوازې ونه شنله بلکې خپله یې هم کړه او په اړه یې بېلابېل منثور او منظوم اثار هم ولیکل چې په دې ډوله یې روحاني تصوف پیاوړی، خوندي او خپور کړ. د ده په پیروانو کې پخوانی سړی چې اثار یې راپاتې دي ارزاني خیشکی دی. ارزاني خیشکی د برهان زوی او د پنجاب په قصور کې اوسېده. نوموړی لوی صوفي او د روحاني رښتیني پیرو و چې دیوان او نورې د روحاني تصوف په پلوشو راڼه دي. پر دې سربیره یو بېنومه رساله یې هم لري چې ټولې څلوریزې رانغاړي او د حکایت رسول په نامه اثر چې
د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د یو خوب قصه د څلوریزې په قالب کې وړاندې کړې. ارزانی د روښان پیر د اندونو شننې په مخه او منصور رساله هم لیکلي چې نثر یې مسجع نه دی بلکې تر ډیره روان او د هغه مهال د نثري غوښتنو سره سم کړل شوی دی. بل اثر یې مراعات المحققین نومیږي چې موندل شوی نه دی خو حالنامې ترې اخیسته کړي دي. دا هم عرفاني موضوعات راغلي. استاد صدیق الله رښتین د ده په اړه وایي درست اشعار د تصوف او سلوک په مرغلرو ښایسته دي. د ده کلام د توحید او معرفت د پټو رازونو ترجماني کوي. دا د وحدت الوجود د بڼ یو رښتینی بلبل دی. د اخوند درویزه له خولې چې نوموړی ډېر ځیرک او فصیح او په پښتو، فارسي، عربي او هندي شعر وایه. د ارزاني اثارو له فکري او موضوعي پلوه د بایزید روښان د افکارو او عرفاني نظریاتو تفسیر او تشریح ته ځانګړي شوي دي. موږ ده ته د روښاني د افکارو مفسر او شارح ویلی شو. د ده کلام له عرفاني موضوعاتو سربیره دیني او اخلاقي، حکایتي او کله کله اجتماعي مسایل هم بیانوي. د اثبات په سرای دننه غیر نشته، یو الله دی وړاندې بیرته ښي او کیڼ ته وباله یادان. د فقیر پښتو خبره لکه سپینه مرغلره، د بل چا صفت به نه کا که صفت کا له قادره. قادر یو دی بې شریکه تر اوله تر اخره، محیط شوی په کلیات دی له باطنه تر ظاهره. دا رښتیا وینا ترخه ده که طالب یې وي نغره. ته دایم لره اغوستې د شریعت سپینکۍ زغره. نور رنګونه د هلک دي ستا دغه غذا ده ستره. د پیروخان بل پیرو چې په متفرق ډول یې موږ ته اشعار را رسېدلي دي حاجي ګدای نومیږي. نوموړی د بایزید هممهالی او د پېښور د شاوخوا اوسېدونکی و او په روښاني تصوف کې لوړو پوړو ته رسېدلی و. د درویش داود د روښان پیر بل پیرو دی چې د خلیفه درجې ته رسېدلی دی. فرید خان زوی د تیرا استوګن او د بایزید د زامنو د وخت دی. ابوبکر کناری بل روښاني دی چې د امرأة المعارفین په نامه د اشعارو یو دیوان هم لاره چې یوازې اقتباسونه یې په حالنامه کې راغلي دي. دی د عثمان قاسی زوی د تیرا اوسېدونکی او د جلال الدین او احداد هممهالی و چې بیا د احداد په پلوی هند ته ولاړ او وروسته د هند اوډیسي ته ولاړ او د مدینې فوجدار شو. نوموړی چې د احد له وجلو خبر شو احداد له وجلو خبر شو ورپسې 1334 کال کې ومړ. هملته یې خاورو ته وسپاره. میرزا خان روښاني د نورالدین زوی د بایزید لمسی او د بایزید روښانیانو په ډله کې تر ټولو مشر، معروف او لوی شاعر دی. د میرزا خان د زیږېدنې په حواله نه ده هغه د دیوان او نه له روښنايي تاریخ نه څه څرګند شهادت په لاس راځي. ډاکټر پرویز مهجور خیشکی د میرزا خان دیوان په سریزه کې د حالنامې له مخې د نوموړي د زوکړې نیټه 1989 او 1983 هجري قمري ښوولې ده. د ده مور زلیخا نومېده. میرزا خان په ډېر کوچنیوالي کې له موره و پلاره جلا شو. په کوچنیوالي کې تر تنکۍ ځوانۍ پورې په تیرا کې اوسېده او بیا د رشید خان د پلویانو په ډله کې د 1928 هجري قمري 1929 شاوخوا ابوبکر کندهاري سره یو ځای د ملتان له لارې لاهور ته لاړ او له باچا سره یې ولیدل. د باچا په ملازمانو کې شامل شو، جاګیرونه یې وموندل او بالاخره د دکن په جنګ کې پر 1040 کال کې ووژل شو. میرزا خان سره له دې چې د حکومت منصبوال او د مال او عزت څښتنه و، خو په عاجزۍ او خاکسارۍ خوښ و. د درویش په نامه به یادېده. د جایداد او کاروبار واک یې نورو ته سپارلی و او خپله به د حق په ذکر و فکر کې مشغول شو. کتاب او سرود سره یې ډېره مینه و او د رباب او نغمې استاد و. لکه په خپله وایي د فقیر خوښي له سازه له کتابه امرا به یې په توغ په نغاره کا. حالنامه وایي چې نوموړی په سیرت او صورت پاک و، ظاهر او باطن یې صفا و. د ناروغانو پوښتنه به یې کوله او تل به یې پر مخ خندا خپره وه. میرزا خان دیوان هم لري چې ټول شعرونه یې د روښاني تصوف شننې دي، خو دی په روښانیانو کې لومړی سړی دی چې د وحدت الوجود او وحدت الشهود په څېر ژور موضوعات یې په ډېره هنري بڼه وړاندې کړي. ګنې هسې خو د نورو زیاترو روښانیانو شاعرانو یوازې تصوفي شننې دي، خو میرزا له تصوفي نظریاتو سره سره د شعر ادبي اړخ ته هم پام وکړ. همدا لامل دی چې شعرونه یې اغېزناک دي. د میرزا خان په شاعرۍ پوهېدنه ژوره عرفاني مطالعه غواړي، ځکه درانه تصوفي اصطلاحات او کلمې یې کارولي. میرزا خان د خیرالبیان دغه مذهبي پیغام او فکري انداز د فن د باریکیو په ګډون په یو داسې صورت کې وړاندې کړو چې فکر او جذبه، دماغ او زړه دواړه متحرک او په څپو وي. د شعر بیلګه د عارف نشان څرګند دی لکه شمع، رهنمای او سر بلند دی لکه شمع، هر زمان یې نوی سر پرې کېږدي، بیا په نوي سر انند دی لکه شمع. میرزا خان په خپله شاعرۍ کې د خپل مسلک نومونې او اصطلاحات بیانوي چې په دې کې 8 مقامونه پټ ذکر، خفي شرک،
ګمان یقین خوف او رجا له نفس او شیطان نه ژغورنه د دنیا له محبت او غفلت نه ځان ساتل مرګ او آخرت یادول د خدای دیدار فقر سا او د اخلاص قدر پیژندل د میرزا د شاعرۍ عمومي رنګ وحدت الوجودي وجدان دی چې د توحید اسرار او رموز بیانول دي. میرزا د روحاني لارې او د روحاني عرفان د تبلیغ ترڅنګ د اسلامي تصوف او عمده او اساسي اصطلاحات په شعر کې راوستي دي. د غزل په چوکاټ کې الفنامه هم ویلې ده. میرزا په پښتو شعر کې د تصوف او سلوک علمبردار و د علم او تصوف کان بلل کیږي. خواجه محمد د روحاني ډلې بل شاعر دی. د ابوبکر کندهاري زوی او د هند په اوسته کې اوسېده. د دیوان نه دی موندل شوی خو دوی غزلې حالنامې راخیستې دي چې د یو څو بیته دا دي: د حضرت لار دې تازه کړه ای روښانه حق نمایه، طالبان دې بنا کړي در څرګند دي دواړه ځایه، ډېر ګمراه دي پر لار کړي د مزلو رهنمایه. واصل د 11مې پېړۍ له شاعرانو څخه ګڼل کېږي چې د خوشحال خان معاصر او یا تر هغه د مخه دی. دیوان او الفنامه یې موندل شوي او خپاره شوي دي چې شعرونه یې په فکري توګه د روحاني تصوف تر اغېز لاندې کښل شوي دي. د شاعري هم د زیاترو نورو روحاني په څېر هنري مالګه ډېره نه لري. د یو غزل څو بیته: جهان روغ دی له سوده هم له زیانه، د باطن پریشاني مه ګڼه اسانه، هر احوال چې په صورت باندې تیریږي په قدرت یې بیرون نه دی له فرمانه. کریمداد بنګک د روحاني تصوف داسې صوفي شاعر دی چې پښتو او فارسي شعرونه ویل او نیمګړی دیوان یې چاپ شوی دی. دی د هندوستان په شمس آباد کې زوه کړی او په رشید آباد کې اوسېده. د کریم دا کمال دا دی چې تر نورو روحانیانو د ده په اشعارو کې د هنري تومنه زیاته ده. د استاد حبیبي وینا ده چې په روحاني شاعرانو کې کریم دا یوازینی سړی دی